میدان وردګو ولایت کې نوی کال له دوامداره ورښتونو سره پیل شوی. بڼوالان دغو ورښتونو ته خوښ دي وایي. ورسره یې د قوریو بازار هم غوړېدلی چې اوس مهال بڼوالان د زیات ډوله میوو د نیالګیو کینولو په هڅه کې دي. سږکال د دغه بارانو له هغه نه د قوریو پروژات هم ښه وه. که تاسې وګورئ دا نیالګي یعنې موږ دا پټي کرلي وه، دا نیالګي پروژات هم ښه شوي دي. نو اوس خو دا پروژات د نیالګیو دي، دا مخته تللي دي، د ونو د نیالګیو دغه شیان. د نهالو په باره کې خو چې موږ اړخیزه وګورو نو سږني کال کې زیاتره تمه او توقع د خلکو دا ده چې یو نیال کې نه وي، ځکه له وجې دي چې باران کال آباد ده او باران زیات دي، اوبو تمه ډیره ده. نو سږني کال کې انشاءالله د نیالو هم هغه ښه ده، پروژات هم ښه دي له تېر کال نه. ورته مهال د یاد ولایت کرنیزو چارو مسؤلین وایي چې روان کال ټول ګټو ځایونو ته د ولایت په کچه 15,000 میوه لرونکو او زینتي نیالګیو ویشلو ترڅنګ په ټولو ولسوالیو کې بزګرانو ته د املوکو، ګیلاسو او شفتالو تجارتي بڼونه هم جوړ کړي. سږکال انشاءالله په میدان وردګو ولایت کې د زراعت ریاست تر چتر لاندې 15,000 مستمر او غیر مستمر نیالګي هغه په ولسوالیو ته او ملمنفعه ځایو ته هغه توزیع شول، دوی ته ورکړل شو تر څو راتلونکي کال کې مثال دوی کښت کړي. او په دې ولایت کې د همکارو موسساتو د زراعت ریاست سره په همکارۍ په ټولو ولسوالیو مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې بزګرانو ته د ګیلاسو او املوکو د شفتالیو تجارتي باغونه جوړ شول چې دوی ته مثال نیالګي ورکړل شول تر څو دوی وکري او په راتلونکي کې هغه خپل استفاده ترې وکړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د ولایت بڼوالانو ته روان کال د میوه لرونکو نیالګیو د نویو ډولونو د کینولو عامه پوهاوی هم ترسره کړی.